لوی مغذي مواد څه ته ویل کیږي؟ لوی مغذي مواد د بدن لپاره د انرژۍ د تولید اصلي مواد دي. دوی ته ځکه لوی یا قوي مغذي مواد وایي چې بدن ورته اړتیا لري. او په ټوله کې موږ 3 ډوله لوی مغذي مواد لرو: کاربوهایدریتونه، شحمیات او پروټینونه. کاربوهایدریتونه د بدن لپاره د انرژۍ د تولید اصلي سرچینه بلل کیږي، ځکه چې په ورځني ډول 45 څخه تر 65 سلنه پورې زموږ د بدن انرژي برابروي. 1 ګرام کاربوهایدریت 4 ګرامه کالوري لري. د بدن یو شمېر غړو لکه مغز، عصبي سیستم او عضلاتو د انرژۍ اصلي سرچینه همدا کاربوهایدریتونه دي. او همداراز د کاربوهایدریتونو کموالی او یا هم نشتوالی د یادو غړو پر فعالیت او کړنو باندې منفي اغیزه ښندي. کاربوهایدریتونه په 2 ډوله دي: ساده او پیچلي، چې په بله ځانګړې ویډیو کې مو د کاربوهایدریتونو په اړه تفصیلي بحث کړی دی. شحمیات بیا په ورځني ډول له 20 تر 35 سلنه پورې د بدن انرژي برابروي. او همدارنګه 1 ګرام شحمیات یوازې 9 ګرامه کالوري لري، چې دا شمېر د کاربوهایدریت او پروټین د کالورۍ پرتله باندې 2 برابره زیات دی. شحمیات په 3 ډوله دي: اشباع شوي شحمیات، غیر اشباع شوي شحمیات او پروسس شوي شحمیات. پر دې سربیره چې شحمیات د بدن لپاره د انرژۍ د چمتو کولو اصلي سرچینې بلل کیږي، خو د یوه بله مهمه دنده هم لري، او هغه د هغو ویټامینونو جذب دي چې په شحمیاتو کې منحل وي. او د شحمیاتو په اړه مو په بله ځانګړې ویډیو کې په تفصیلي توګه بحث کړی دی. پروټینونه له 10 تر 15 او په ځینو مواردو کې د بدن 20 سلنه انرژي چمتو کوي. 1 ګرام پروټین 4 ګرامه کالوري لري، چې دا شمېر د کاربوهایدریتونو سره برابر دی او د 1 ګرام شحمیاتو پرتله بیا نیمګړی برخه جوړوي. یعنی داسې چې 1 ګرام شحمیاتو کې 9 ګرامه کالوري شته او په پروټین کې بیا یوازې 4 ګرامه. د پروټینونو لپاره 2 اصلي سرچینې شته چې حیواني او نباتي ورته ویل کیږي. حیواني پروټین ته بشپړ او مکمل پروټین ویل کیږي، ځکه چې ټول 20 ډوله امینو اسیدونه په خپل ترکیب کې لري. نباتي پروټینونه بیا نیمګړی یا ناقص پروټین ویل کیږي، او دا په دې معنا نه دی چې ګواکې خوراکي ارزښت یې کم دی او یا هم له حیواني پروټین سره د پرتلنې وړ نه دي، بلکې نباتي پروټین په خپل ترکیب کې 9 ډوله امینو اسیدونه لري، نو ځکه یې نیمګړی یا ناقص پروټین ګڼي، چې دا موضوع مو په تفصیلي توګه په جلا ځانګړې ویډیو کې څېړلې دي. واړه مغذي مواد څه ته ویل کیږي؟ واړه یا کوچني مغذي مواد هغه ویټامینونه او منرالونه دي چې بدن لږ ورته اړتیا لري. واړه مغذي مواد د لویو یا قوي مغذي موادو برعکس انرژي نه تولیدوي، بلکې د انرژۍ د تولید په پروسه، د انرژۍ د فعالیت، د خوړو د جذب او هضم، د بدن د دفاعي سیستم پیاوړتیا او د میتابولیزم د غوره فعالیت په برخه کې د پام وړ ارزښت لري. موږ 2 ډوله واړه مغذي مواد لرو: ویټامینونه او منرالونه. ویټامینونه بیا په 2 برخو ویشل شوي دي، لکه په اوبو کې منحل ویټامینونه لکه د سی ویټامین او د بی ډلې ویټامینونه. دا ویټامینونه په اوبو کې منحل وي او په اسانۍ سره جذبیږي، او بدن څومره چې اړتیا ورته لري جذبوي او پاتې اضافي برخه یې د ادرار په واسطه له بدنه خارجوي. خو که چیرته دا پروسه اوږده شي او په زیاته پیمانه جذب شي، ښایي په هاضمي سیستم کې ستونزې رامنځته کړي. خو په شحمیاتو کې منحل ویټامینونه بیا هغه ویټامینونه دي چې یوازې د شحمیاتو یا وازګو له لارې بدن کې جذبیږي، لکه د A، D، E او K ویټامینونه. دا ډول ویټامینونه که له اندازې زیات استفاده شي، ښایي زموږ د بدن په ځینو برخو منفي اغیزه وکړي. د بیلګې په توګه لکه د A ویټامین چې له اندازې زیات جذب شي، په یوې خطرناکې مادې بدلیږي، او دا زموږ په ځیګر باندې منفي اغیزه کوي، چې په پایله کې د سردردۍ، زړه بدوالي او ګنګستوب لامل ګرځي. همداراز که D ویټامین زیات وکارول شي، د وینې کلسیم لوړوي او پر پښتورګو باندې منفي اغیزه کوي. پر دې سربیره که د E ویټامین زیات وکارول شي، د دوامدارې خونریزۍ او د وینې په بهیر کې د اختلال لامل ګرځي. منرالونه یا معدني مواد په 2 برخو ویشل شوي دي: لوی او واړه منرالونه، چې لوی یا قوي منرالونو ته بدن ډیره اړتیا لري، او وړو منرالونو ته بیا په لږه اندازه، خو په ټوله کې د بدن یوه حیاتي اړتیا ده، او د دوی د نشتوالي پر مهال بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي، لکه د بدن د دفاعي سیستم، د خوړو د جذب او هضم، میتابولیزم او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ کیږو.
پیاوړو یا سترو منرالونو ته بیا ډیره اړتیا لرو او وړو منرالونو ته بیا لږه، خو په ټوله کې د بدن یوه حیاتي اړتیا ده او که د نشتون له امله یې بدن له ستونزو سره مخ کیږي، چې په ټوله کې د هاضمې پر سیستم، میتابولیزم، عضلو، د بدن د دفاعي سیستم، د خوړو د جذب، د هډوکو د روغتیا او په ټولیزه توګه د بدن پر روغتیا منفي اغیزه کوي. منرالونه په ورځني ډول د بدن یوه اړتیا ده او باید هره ورځ ترلاسه شي. دلته به د څو منرال لرونکو ویټامینونو په اړه رڼا واچوو. د ډي ویټامین د هډوکو د روغتیا او د غاښونو د خرابوالي د مخنیوي لامل ګرځي. همدارنګه د سی ویټامین د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کوي او د اوسپنې د جذب پروسه اسانه کوي. د ای ویټامین بیا د سترګو د دید، د پوستکي د ښکلا او د دفاعي سیستم په برخه کې د پام وړ رول لري. ایودین د تایروید د غدې د فعالیت د ښه والي او پر دې سربیره د بدن د میتابولیزم په برخه کې هم د پام وړ رول لري. د وړو یا کوچنیو مغذي موادو اصلي طبیعي سرچینې عبارت دي له څاڅه، اوبه، حبوبات، میوې او ماهي. سوکاله او سالمه اوسئ.